یو داسې ښایسته دعا ده چې کله دا دعا واورئ زه چیلنج در کوم چې تاسې به فورا دا دعا یاد کړئ او د خپل ژوند حصه به جوړه کړئ. که څه هم تاسې یو ښایسته خوراک ته ناست یاست چې کله تاسې دا دعا واورئ د حدیثو دا دعا تاسې به خوراک پرېږدئ خو لیکن دا دعا به زده کوئ. نو دونه ښایسته دعا ده ضرور یې راسره واورئ او مخته یې تر نورو مسلمانانو پورې ضرور شیر کړئ. حدیث شریف کې راځي چې کم څوک د سهار لمانځه بعد دا دعا 3 وارې ووایي او د ماښام لمانځه بعد دا دعا 3 وارې ووایي الله به پر دې کس باندې و انعامات وکړي و ګفټ به الله ولره ورکړي و انعامات به الله ور باندې وکړي. هغه کم انعامات دي ای د الله بندګانو دا یو مختصره اسانه دعا ده 2 منټه 1 منټ هم نه اخلي نیم منټ هم نه اخلي. نو تاسې دا ضرور د سره یاد کړئ او مخته ضرور د سره شیر کړئ. اول انعام دا دی چې وجبت له الجنه چې کوم څوک دا دعا سحر ماښام وای الله وای د دې کس لپاره جنت واجب سو. جنت چې واجب سي نور څه غواړو. دویم انعام په دنیا کې بدای د ایمان په ذایقه باندې پوسی د ایمان په خوند باندې به پوسی د ایمان ښایستوالی به دته ور معلوم سي. دریم انعام ټول ګناهونه به الله رب العزت د دعا په برکت سره ورته معاف کړي. ټول ګناهونه به الله ورته معاف کړي. څلورم او په قبر کې به د قبر کامیابی به دته حاصله سي. په قبر کې به عذاب دته نه ملاویږي. دا او پنځم انعام نبی به دته خوشاله سي. نبی به دته خوشاله سي. شپږم د قیامت پر ورځ به الله دته خوشاله سي. او اخر جنت کې به دا کس د نبی اسلام سره به جنت داخل سي. یعنی دا کس به جنت داخل سي د نبی اسلام سره به یو ځای. هغه دعا دا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.